سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. نن سهار د پروان پر سیاګرد او شینواري ولسوالیو طالبانو ډلیز بریدونه پیل او اوس هم دوام لري. د پروان امنیه قماندان محمد محفوظ ولیزاده وایي دغه برید نن سهار وختي هممهاله پر دواړو ولسوالیو پیل شوی دی. ویل کېږي دواړو لور ته مرګ ژوبله اوښتي، خو امنیتي مسؤلینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ازبکستان له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره په تاشکند کې وکتل او له افغان سولې بهیر یې د هغو د ملاتړ له امله مننه وکړه. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنو کې په افغان سولې بهیر کې د سیمې د هیوادونو د مهم رول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړي دي. په دې کتنه کې ښاغلي خلیزاد له ازبکستانه غوښتي چې په راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو کوربتوب پر غاړه واخلي. ښاغلي خلیزاد تر دې وروسته په ازبکستان کې له افغان زده کړیالانو سره هم کتلي او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. له دې سره سم په سولې بهیر کې د ښځو حقونه زموږ سره کرښه ده او موږ هیڅ شاتګ ته نه ځو. د دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د فاریاب په مرکز کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې څرګند کړه او زیاته کړه چې په ملي کچه د ښځو ګډون عالي او په سیمهیزه کچه دغه مشارکت د زیاتوالي په حال کې دی. د نوموړي په وینا د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د میرمنو ونډه فرمایشي نه ده او تر هغې چې اوسنی حکومت وي دغه ونډه به ورځ تر بلې زیاته شي. د څارګر ملي ادارې لوی مشر د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قماندان تېره ورځ د فراه د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللي وو. د بهرنیو ځواکونو لوی قماندان جنرال سکاټ میلر د فراه په ولایت مقام کې په یوې ناسته کې وویل د پرېکنده ملاتړ ماموریت ځواکونه سولې ته ژمن دي او که چیرې طالبان غواړي وجنګېږي نو پر وړاندې یې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړې ته چمتو دي. له دې سره سم د فراه پوځي او ملکي مسؤلینو د پوستو تحکیماتو په برخو کې د پاملرنې غوښتنه وکړه چې ورسره جوخت د څارګر ملي ادارې مشر محمد معصوم ستانکزي د دغې ستونزې د ژر تر ژره حلولو ژمنه وکړه. ولسمشر غني وایي تر هغې چې سمتي، قومي او حزبي فکر ولرو ملي او افغانستان شموله فکر نشو لرلی. ښاغلي غني تېره ورځ د فاریاب له مشرانو او متنفذینو سره په کتنه کې زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې متوازنه پراختیا د نفاق د له منځه وړو لار او زموږ اصلي موخه ده. ولسمشر په دې کتنه کې چې په میمنې ښار کې ترسره شوه همداراز په ډاګه کړه د بندونو د جوړولو په برخو کې به ډېر ژر د خوځښت شاهدان واوسو. د ننګرهار په مرکز کې د چاودونکو توکو د ځای پر ځای کوونکو یوه شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. دا کسان د جلال آباد ښار د خالص فامیلو له سیمې د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي او دمګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي پر یادو کسانو توله چې د جلال آباد ښار په مخیزو وژنو، انسان تښتونو او چاودونکو توکو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود. او ولسمشر غني د فاریاب له یو شمېر علماو سره په کتنه کې وویل دیني علماو ته به په اسلامي هیوادونو کې د لوړو زده کړو شرایط برابر شي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېر مازدیګر په میمنې ښار کې ترسره شوه همداراز وویل له علماو سره زور زیاتی یا توند چلند د منلو وړ نه دی. ولسمشر د فاریاب له علماو غوښتل چې د سولې مشورتي په لویه جرګه کې دا مسئله چې په سوله کې خیر دی برجسته کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.